دې قرآن سره تعلق چا چې په دې باندې عمل وکړو یو ټکی ولوستو الله هغې من لس نیکیانې ورکړي او چا چې په دې باندې عمل وکړو من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامه چا چې قرآن پاک ولوستو بیا په دې باندې عمل وکړو هغه حافظ ته خو چې کوم مقام بیا خو ملاویږي لیکن د والدینو ته به الله تبارک وتعالی هغه تاج ورکړي د قیامت په ورځ باندې چې هغه د نور نه هم زیات پړقېږي به او که دا نور نبي علیه السلام فرمایي که ستاسو کور ته راشي دومره لرې دی لیکن تیزه رڼا ده ستاسو کور ته راشي بیا به څنګه رڼا او بیا د ده والدینو نه علاوه د ده رشتهداران چې کوم هغه لس کسان چې هغه جهنم ته تللي دي الله تبارک وتعالی به حکم ورکړي چې لاړ شه او دا لس کسان د جهنم نه راوباسه ځان سره جنت ته عمر جهنم واجب شوی یو حافظ دی وجه نه الله تبارک وتعالی غوره جهنم نه باقي دا د قرآن مقام دی او دا قرآن تا سره ملګرتیا کوي دنیا کې هم په قبر کې هم په حشر کې هم په پل صراط باندې هم دی تا سره ملګری دی باقي شی چې کوم دی هغه تعالی هر ځای کې پرېږدي قرآن سره خپل تعلق هغه جوړول پکار دی چا چې قرآن پاک ولوستو هغه ته یقینا ډېر زیاتې نیکیانې میلاوي شي تقریبا 30 کروڑ نه برابر نیکیانې دي او کم څه کم چې کوم دی هغه 30 لاک نیکیانې دا دی کسان وګټلې نو یقینا یو سړی 30 روپۍ وګټي یا 3 کروڑ نیکیانې روپۍ وګټي او بل چې کوم دی هغه بالکل شیشې وګټي دوه کې فرق دی دا د قیامت پر ورځ باندې پته لګي چې کله زموږ د سترګې پټې شلې نو دې قرآن سره خپل تعلق جوړ کړئ ځان طالب علمان جوړ کړئ چې طالب علم نه الله تبارک وتعالی ډېر لوی اوچت مقام ورکړي هغه بوډاوالي خبر نه وي بوډاوالي کې طالب علم څنګه جوړېږي بوډاوالي کې طالب علم دا دی چې کله چې کوم عالم دی کوم قاري دی کوم حافظ دی هغه سره کېنه هغه د قرآن وښایه قرآن تعالی پکې راځي صحیح شو ما ته تجوید وښایه تجوید د راځي زه اوس ورته ترجمه شروع کوم ما ته لږ ترجمه ښایي د مستوى ترجمه ما ته وښایه د یاودي کلمې ترجمه ما ته وښایه دا جنازه زه کوم د هغې ترجمه ما ته وښایه دا د سوې مسلې کوم سورتونه چې زه قرآن مبوس کې لولم ما نه یاد دي د هغې ترجمه ما ته وښایه نو تا دا ته طالب علم یې هغه دې زده کړو ښه مسایل ته نه تپوس شروع کړه دا طالب علمي زمانه کې چې تا خپل ژوند تېر کړو دې طالب علم لپاره طالب علم دا ضروري نه چې ته به بستر اخلي او مدرسې ته به ځي او هلته کې به ته 8 کاله وباسې نه علم طلب دی علم طلب کول د حدیث کې دغه الفاظ راغلي دې لپاره دې طالب علم لپاره فرشتې هم دعاګانې کوي دې طالب علم لپاره د میو د خوړونو کې او په سمندرونو کې دننه میو دعاګانې کوي دې طالب علم لپاره دن دا دی چې سوري کو دننه میږي چې کوم دی دا هم دعاګانې کوي او دې طالب علم لپاره فرشتې خپل لاندې وزرې غوړي دې په هغې باندې روان وي او دا طالب علم چې مړ شي د باندې چا خرچه کړ دا هغه الله تبارک وتعالی هغه مقام ورکړي کوم چې ده ورکړی دی او دې باندې یو واقع شام یو عالم چې کوم دی هغه ذکر کړی وه هغه زما د پلار چې کوم نیکو په شام کې جامع مسجد کې هغه ځای کې پاتې کېده مدرس و او په هغه علاقې کې د شام غټ قبرستان دی په هغې کې یو کس د ښارونو کې دا ترتیب چې هغه موږ خپل خلک راجمع شو قبر کوو لیکن هلته کسان مقرر دي هغو ټلیفون وکړو چې راشه موږ قبر وکړئ د یو ګورکڼو قبر کنیستو والا هغه ته چا ټلیفون وکړو چې راشه موږ قبر وکړه هغه قبر چې کله وکنیستو او دا لاش یې ورته کله کوز کړو نو ته چې وکتو د قبر ته حد نګاه کولاو شو د ده د الله وخېل او فرشتې راغللې د هغه د راحت او سکون سامان د جنت سامان سره راغللې د دې باندې هلته بېهوشي راغله دی تاو شو خلکو اوچت که باید راوواښتو او دا باندې چې کله بېهوش کې راغی تپوس ته نه وکړو چې دا څه چل شوی دی هغه وایي داسې داسې واقع شوې ده خلکو ته یې وهمي شوی دی لیونی شو نو دی هغه کور ته یې بوتو چا توجه ورنه کړله کال 2 کاله پس یو زنانه بیا راغله او ده ته ووایي چې ما له قبر وکړه نو زه چې کله قبر وکنیستو قبر کنیستو نه پس کله ملاش یې کته پوس کو او کله چې وکتل نو قبر ته حد نګاه بیا کولاو شو فرشتې راغلې دوه دغه د ده روح چې کوم دی هغه بره ته وړو او د جنت سامان او راحت ده پسې راوړه خوشبو یې خوشبو شروع شوله دې ځل دی بېهوشه نه شو د یو دم د قبر نه بهر راووته او زنانه نه تپوس کړې دا څوک دی هغې دا زما زوی دی وی الله د باندې رحم وکړي 2 کاله مخکې د ده بل ورور و هغه وفات شوی دی د خوا کې قبر چې کوم دی دا د هغه دی هغه هم ستا زوی و یا بیا ورپسې ولګي د ده به عمل څه کوو دا عمل مونږ ته وښیه دا عمل به څه کوو نو هغه ورته وایي دا یو زوی چې کوم دی زما دی طالب علم و د به علم حاصله او دا بل نور چې ده مزدوري کوله ده باندې به خرچه کوله پلار مزدوري کوي زه باندې خرچه کوي بیا وایي دې طالب دی ده خو داسې چل کړی دی ده خو پیسه څه کمایي نه ده کړې دی چې کوم دی د شیشې پورته راوړی دی نو دا پیسې دی چې کوم خرچه کوي دی ځان باندې بوج ګڼي دا بوج ګڼل نه دي پکار
بلکې نبی د دې واقعا دا ثابت دي چې بل ډول په باندې خرچه کولا دا سړی بیا لاړ دا دوړ الله مقام ورکړ چې کوم طالبان وو هغه هم ته حد نگاه قبر کولاو شو کوم چې په خرچه کوله دی هغه هم ته حد نگاه قبر کولاو شو او بیا دغه سړی لاړ جامع مسجد ته هغه زمانه کې چې زمانه پلان کې چې کوم هغه ته وي چې ما ته علم شروع کا هغه وته بابا ستا 45 هغه سره 45 سال عمر 15 صالح کاله 15 صالح کاله عمر دې سا اوس په څنګه ته علم حاصل او سا شوق څنګه پیدا شو هغه ټول واقع بیان کړه ویلار ځان وړ کتابونه راغلي ګرامر کتابونه ول چې صاحب نه هو دا ودا شروع کړو هغه زمانه غټ عالم جوړ شو او وو پیړو پورې مسلسل باو کې عالمان چلیږي او هر عالم سره مخکې لیکلي حفار ورکن قبر کړه پالیسو حفار هغه سره لیکي شاته واقع دا نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې هم یو کس راغی یا رسول الله زما دا روح چې کوم دې ستا په محفل کې ناسي حدیثونه زکي حضرت عمر مزدوری کوما دې خو سکار نه کوي لہذا دمه د خطر حکومت لري بوج دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي ترزقون بضعفائکم صدا کمزور مخلوق چې کوم دې ضرور وي ان تاسو دا رزق ملایي دا طالب علم دوه چې کوم خطر کې دا بے ځای نه زی د دې بدله الله تبارک وتعالى ورکی او دنیا کې کله کله داسې واقع سره ته اوخ یوما قبر تا حد نگاه کولاو شو او کوم چې د طالب علم او د عالم او د خو خلق دشمن دی دا الله تبارک وتعالى اغلا پارا کوي اعلان کوي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب څوک زما یو ولی سره زما د علم کتاب طالب علم سره زما د پیغمبر د حدیث طالب علم سره او د هغه چدونکو سره مذاق کوي ټوکې کوي او هغه سره دشمنی کوي الله به زو سره اعلان جنگ او چې اعلان جنگ سره الله کو یقینا تباہ دی برباد دا وجه تاسو ګورئ څومره غټ بادشاهان لاړ چې د رسول خلافو د وخت چې کوم د غری د مشرف ته وګورئ څنګه بدل دی اوس هغه ټیم کې هغه مې د مکه به داسې د سکونه به داسې کول په طالبانو تاسو به مکه لال مسجد والو دا زه تاسو حکم تاسو باندې پته هم نه لګي لال مسجد موجود دی مولانا عبدالعزیز سمو موجود دی او مدرسه مخکې یوه اوس د هغې په پنډه اسلامآباد کې دوه دېرش غوندې برانچونه دي او مدرسه موجود ده او د هغې قاتل چې کوم دی نن په کوم حالت کې پروت دی د غوښې وریږي خبرې هم نشي کولی دا الله ور دنیا کې سزا ورکوي او د هغې مقابلې کې طالب علمانو سره کافرو خلق سلوک کړی دی د قرآن والو سره ښه سلوک کړی دی الله والا مقام ورکړی دی موږ د قرآن والو سره مینه ساتل پکار دي هغه خپلې محلې والا دی یا هغه د بلې محلې والا دی یو بل سره مینه محبت